السلام علیکم دوستانو ویلکم ټو انګلیش وذ ولی دوستانو نن به مونږه پاست انډیپندنت ټنس یعنی سمپل پاست ټنس وایو. دا هغه زمانه ده دوستانو چې یو کار په تیر وخت کې تر سره شوی وي او مکمل شوی وي. نو راځي دوستانو چې په ډیټیل سره وایو چې دا پاست انډیپندنت ټنس کوم ټنس ته وایي. دوستانو کو اکاونټ مو در سره فالو کړی نه وي در سره فالو کړئ او ویډیو تر اخره پورې را سره وګورئ. راځي دوستانو پاست انډیپندنت ټنس یعنی ماضی ساده زمانہ. نو سټرکچر وای دوستانو جوړښت ته. نو که په سټرکچر تاسو ځان پوهه کړئ نو تاسو کولای شئ چې ډېرې جملې جوړې کړئ. نو راځو دوستانو په سټرکچر کې موږ سره سبجیکټ ته سبجیکټ وای فاعل ته یعنی کارکونکي ته وای او بیا به موږ دوستانو سیکنډ فارم اف ورب استعمالو. نو په پریزنت ټنس کې دوستانو موږ فرست فارم اف ورب استعمالو. نو په پاست ټنس یعنی ماضی زمانہ کې به موږ سیکنډ فارم اف ورب استعمالو. سیکنډ فارم اف ورب آبجیکټ وای مفعول ته یعنی په څه باندې چې کار اجرا سي هغه ته څه وای آبجیکټ وای پښتو کې ورته مفعول وای. نو دوستانو راځو په دې کې موږ جملې جوړو. پازیټیو سنټنس یعنی مثبت جملې. دوستانو په دې کې موږ سره جمله ده چې they went to school yesterday. they موږ سره سبجیکټ راغی. went موږ سره سیکنډ فارم اف ورب ده. د دې فرست فارم اف ورب ته تاسو ګورئ دوستانو go دا چې دا فرست فارم اف ورب ده د go سیکنډ فارم went ده. صحیح ده. همدا شان they went to school yesterday هغوی پرون ښوونځي ته تللي ول. هغه broke the chairs هغه کورسۍ ماتې کړې وي. he broke the chairs هغه کورسۍ ماتې کړې وي یعنی he موږ سره سبجیکټ شو او broke موږ سره ورب شو. دا broke موږ سره ورب شو. نو he broke the chairs هغه کورسۍ ماتې کړې وي. د broke first form of verb چې کوم دا دوستانو break او second form of verb د دې چې کوم دا نو هی break first form of verb broke second form of verb د موږ سره she wrote her homework هغه خپل کورنۍ دنده کړې ده. نو د wrote first form چې کوم دا write دا second form wrote دا. نو she wrote her homework هغه خپل کورنۍ دنده تر سره کړې ده. نو اوس راځو دوستانو منګه په دې کې نیگیټیو سنټنس جوړو یعنی منفي جملې به جوړو. منفي جملې څنګه لومبه مونږه سبجیکټ لیکو. سبجیکټ هی شي اټ وی یو دے دا ټول موږ سره چې کې راځي په سبجیکټ کې راځي. نو ډیډ به موږ د ټولو سبجیکټ پروناون سره استعمالو. فار ایگزامپل سبجیکټ پروناون کو هغه سنگولر وي او که پلورل وي د ټولو سره به موږ ډیډ هیلپینګ ورب لګو. نو دا د پاست سمپل ټنس هیلپینګ ورب دا ډیډ. نو سبجیکټ did plus not په دریم ځای کې موږ سره راځي او فرست فارم اف ورب بیا لګو. په پازیټیو سنټنس کې موږ سیکنډ فارم اف ورب لګو او چې کله هم موږ په پاست ټنس کې نیگیټیو سنټنس جوړو نو هغه کې به موږ فرست فارم اف ورب لګو ځکه هغه سره ډیډ استعمالیږي. نو بیا به فرست فارم اف ورب موږ لګو. نو بیا به موږ چې ولیکو آبجیکټ معنا څه په څه باندې کار اجرا سي. اوس راځو په دې کې جملې جوړو. مخکې مونږه پازیټیو جوړې کړې وي اوس په دې کې مونږ نیگیټیو سنټنس جوړو. فار ایگزامپل they did not go to school هغوی ښوونځي ته نه دي تللي. نو دې کې تاسو ګورئ they مونږ سره سبجیکټ شو. they did not go to school فرست فارم اف ورب ما استعمال کړ. نو they did not go to school هغوی ښوونځي ته نه دي تللي. بله جمله ده دوستانو موږ سره he did not break the chairs هغه کورسۍ نه دي ماتې کړي. نو he did not break the chairs. نو did سره موږ سټرکچر ته تاسو ګورئ سبجیکټ کې موږ سره he راغی did موږ استعمال کو. he did not break the chairs هغه کورسۍ نه دي ماتې کړي. صحیح. she did not write her homework هغه خپل کورنۍ دنده نه ده کړې.